په داسې حال کې چې د روژې مبارکې میاشتې پیل ته څو محدودې ورځې پاتې، دلته په بلخ کې یو شمېر ښاریان د لومړنیو خوراکي توکو په بیو کې د بدلون له کبله اندېښنه څرګندوي. د دوی د کورنیو د اقتصادي وضعیت ته په کتو سره په دې میاشت کې د لومړنیو توکو د بیې له لوړېدو څخه د مخنیوي لپاره د بازار د کنټرول او د حکومتي بنسټونو لخوا د جدي اقدام غوښتونکي دي. سالهای سابق که بود رمضان که میومد نرخ‌ها یکی بالا میرفت. ما امسال حکومت خودمان انتظار داریم که اقلا نرخ پایینی همین نرخ‌های کمی لازم است، همین نرخ‌ها باید باشه در ماه شریف رمضان. تفصیل کنترل باید کنن دیگه، چون کل مردم افغانستان غریب است و ساندگان چیز نمیشه، باید ارزان باشه که یک مسلمان بخره بتونه که ماه مبارک رمضان با خوشی و خوبی سپری کنن. په ورته مهال د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونه د لومړنیو خوراکي توکو بیه کې بدلونونه عرضه او تقاضا او هم وارداتو پورې اړوند بولي. معمولا در ماه مبارک رمضان مواد اولیه به اثر به دلایل افزایش تقاضا بلندتر میره، بخصوص مواد اولیه آرد و برنج و روغن که بیشتر تقاضا صورت میگیره و نوسانات نرخ ارز و نیز در تاثیر میذاره، چون اکثر وارداتی میباشه مواد اولیه به او خاطر تاثیر داره. بل لور ته د مزار شریف ښاروالۍ دې ته په ټینګار سره چې د احتکار او ګران پلورنې څخه د مخنیوي په موخه ځانګړی کمیسیون کار کوي، له هیوادوالو غواړي د ګران پلورنې مشاهدې په صورت کې د ښاروالۍ په جریان کې پرېږدي. علاوه بر اینکه یک کمیسیون من احتکار و کنترل قیام موجود است، ولی ښاروالۍ همچنان آمادگی جداگانه خود دارد در پهلوی کمیسیون که باید نرخ‌ها کنترل شود، چون وضعیت اقتصادی مردم ما خوب نیست، ولی باز وقتی که در رمضان قیمت فروشی صورت بگیرد در ماه مبارک رمضان به هیچ صورت انشالله قابل تحمل نیست. په روژې میاشت کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې د اټکلي لوړېدو لپاره اندېښنې په داسې حال کې ډېرېږي چې له دې وړاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په تېرې یوې میاشت کې د ځینو لومړنیو خوراکي توکو د بیې له 3 سلنې زیاتوالی خبر ورکړی و.